فضا ته تللي دا انسانان یوه نوې سیاره کې راښکته کیږي. هغوی دلته 1 ساعت وخت تیروي او پوهیږئ د همدې 1 ساعت په دوران کې په ځمکه کې 7 کاله تیر شوي. دا معنی لري چې په ځمکه کې وخت د فضا له وخت سره فرق لري. ساینسپوهان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د کائناتو په ځینو برخو کې وخت په قرار تیریږي او په ځینو ځایونو کې وخت په تیزۍ سره تیریږي. او په دې کې تر ټولو جالبه دا ده چې په فضا کې داسې سیارې موجودې دي چې هغوی له ځمکې مخکې آینده ته رسیدلي دي. یعنی موږ د هغوی په تیره شوې زمانه کې اوسیږو او هغوی زموږ د زمانې په نسبت په آینده کې اوسیږي. مثلا دا ځمکه ده او له دې ځای نه یو انسان حرکت وکړي او په کائناتو کې یوې داسې سیارې ته لاړ شي چې هلته وخت په تیزۍ سره روان وي او له هغه ځای نه په کوم قوي تلسکوپ باندې د ځمکې ننداره وکړي، نو په ځمکه باندې به تیره شوې زمانه وګوري. یعنی که په هغه سیاره کې چې دا انسان ورته تللی دی اوس 2025 کالي، نو هغه ته به په ځمکه کې د 1925 کال زمانه ښکاره شي، یعنی 100 کاله شاته زمانه. خو آیا دا امکان لري؟ که امکان لري څنګه؟ راځئ نن د فزیک د همدې مغلقې موضوع د راسپړلو کوشش وکړو او ځان په دې هم پوه کړو چې په کائناتو او فضا کې وخت دی څه شی. تر ټولو مخکې که چېرته تاسو زموږ د فضا په اړه مخکینی پروګرام نه لیدلی نو دلته یې لیدلی شئ، ځکه دا برخه مو د هماغې پروګرام په دوام جوړه کړې ده. په هغه پروګرام کې یوه موضوع د وخت وه چې څنګه د ځمکې وخت د فضا له وخت سره فرق لري. په اصل کې وخت د کائناتو او فضا سره تړلی دی. یعنی کله چې د کائناتو نوم اخلو نو مقصد دا یي چې ټولې سیارې، ستوري او کهکشانونه چې ځمکه هم پکې شاملیږي او فضا هم پکې راځي. فضا بیا د کائناتو ډیره مهمه برخه ده او زموږ شاوخوا چې کوم څه موږ وینو هغې ته فضا ویل کیږي. یعنی د همدې فضا له وجې موږ پوهیږو چې د کائناتو د کومې نقطې او ځای په اړه خبرې کوو، خو وخت بیا موږ ته دا اندازه راکوي چې د کائناتو د کومې لحظې یا ساعت په اړه خبرې کوو. مثلا دوو ملګرو پلان ونیو چې چېرته په کوم ځای کې چای وڅکي، دواړو یو ځای انتخاب کو او ویل چې 6 بجې به ملاقات کوو. نو دلته ویلی شو چې دا ملاقات د کائناتو په یوه برخه کې کیږي، خو فضا دا واضح کوي چې ملاقات په کوم مشخص ځای کې کیږي او وخت دا راښیي چې دا ملاقات کله کیږي. اوس به تاسو فکر کوئ چې کله موږ د وخت یا ساعت په اړه خبرې کوو په اصل کې د دغو ساعتونو او وختونو په اړه غږیږو، خو نه، دا ساعتونه موږ ته یوازې د وخت د تیریدو اندازه راښیي او بس. په اصل کې وخت دا نه دی او دا ساعت انسانانو په کائناتو کې د یوې مشخصې عملیې په بنیاد جوړ کړی دی. مثلا ځمکه په فضا کې 2 رقمه حرکتونه لري، یو حرکت په خپل ځای کې چورلیدل دی او بل حرکت له لمر نه تاویدل دی. دا دواړه حرکتونه په یو وخت کې کیږي او له دې سره په ځمکه کې لوی تغیرات راځي. ځمکه چې هر ځل له لمر نه تاوه شي او یو گردش پوره کړي، په همدومره وخت کې ځمکه په خپل ځای کې هم 365 ځلې تاوه شوي. یعنی ځمکه چې په خپل ځای کې یو ځل تاوه شي 1 شپه ورځ رامنځته شي او کله چې لمر نه په بشپړ ډول تاوه شي 1 کال رامنځته کیږي. نو په همدې خاطر د ځمکې د دې حرکتونو نه موږ ته وخت معلومیږي چې څومره ورځې او شپې تیرې شوي دي. خو دا ساعتونه موږ ته د 1 ورځې او شپې د وخت اندازه راکوي. اصلا د دغو ساعتونو نظریه په 1583 کال کې رامنځته شوه. هغه وخت چې د ګالیلو په نوم یو ځوان د خپل لاس په رګونو ګوتې کېښودې او احساس یې وکړ چې رګونه یې په مساوي ډول ټوپونه وهي، یعنی د لاس د رګ هر حرکت وخت مساوي دی. له همدې وروسته ګالیلو فکر وکړ چې د رګونو له همدې حرکتونو باید د وخت اندازه ولګول شي او بیا وروسته ته د ثانیو، دقیقو او ساعتونو معلومول شروع شول. وروسته بیا د نظریې نور هم پرمختګ وکړ او تر اوسه هم موږ وخت د همدې ساعتونو په وسیله اندازه کوو. د وخت په موضوع باندې د لا ښه پوهېدو لپاره راځئ یو مثال راواخلو. مثلا که فرض وکړو چې موږ د کائناتو په یوه بله برخه کې اوسیږو، هلته دا رقم ساعتونه نشته لکه څنګه چې دلته لرو. هلته د ځمکې په څېر له لمر نه تاویدل هم نشته، یعنی ورځ او شپه هم نه وي. نو موږ به د وخت تېرېدل هېڅ نشو اندازه کولی، که څه هم وخت به موجود وي او تېرېږي به، خو د وخت د اندازه کولو معلومات به نه وي چې له یوې پېښې نه تر بلې پورې څومره وخت تېر شوی دی. نو په همدې خاطر
موږ ډیر خوشبخته یو چې په یوه داسې دنیا کې اوسیږو چې انسانانو د وخت د اندازه کولو لپاره ساعتونه جوړ کړي دي او د همدې له مخې موږ ثانیې، دقیقې، ساعتونه، ورځې او بیا کلونه شمارلی شو او په دې پوهیږو چې له یوې پیښې نه تر بلې پیښې پورې څومره وخت تیر شوی دی. خو همدا وخت چې موږ دلته په ثانیو، دقیقو او ساعتونو باندې ویشلی دی په ټولو کایناتو کې بیا په همدې یو شکل نه دی او همدا زموږ د نننۍ موضوع مهمه برخه هم ده. راځئ دا موضوع یو څه په اسانه ډول روښانه کړو. په اصل کې البرت آینسټاین په 1915 کال کې د نسبیت یا ریلیټیویټي په نوم یوه تیوري خپره کړه. آینسټاین په دې تیوري کې ادعا کړې چې د کایناتو په بېلابېلو برخو کې وخت په یو شان نه وي. په ځینو ځایونو کې وخت شاته دی او په ځینو کې وخت مخکې دی او هغه د وخت دا مختوالی او شاتهوالی د دوو دلایلو په اساس ګڼي. اول دلیل یې سپیډ یا تیزوالی و. آینسټاین ویل که په فضا کې یو څیز په تیزۍ سره حرکت وکړي هلته به وخت په آرام او قرار تیریږي. آینسټاین وایي که چیرته یو روباټ یا راکټ کایناتو ته واستو او یو ساعت په راکټ نصب کو او یو ساعت له ځان سره کېدو، په دواړو کې د ورځې 3 بجې او دا راکټ په ډېرې تیزۍ سره حرکت وکړي، که چیرته دا راکټ په کایناتو کې له څه وخت تېرولو وروسته بیرته ځمکې ته راښکته شي نو وبلېدل شي چې زموږ ساعت د راکټ له ساعت نه مخکې دی. راځئ یو بل مثال راواخلو. دوه غبرګولي ورونه چې عمر یو شاني، یو یې فضا ته په نهایت تیز سرعت یا سپیډ سره لاړ شي او هلته په همدې سرعت سره د څه مودې لپاره مزل وکړي او بل یې په ځمکه کې پاتې شي. کله چې بیرته ځمکې ته راستون شي نو فضا ته د تللي ورور عمر به کم تیر شوی وي په ځمکه کې د پاتې شوي ورور په نسبت. یعنې په ځمکه کې پاتې شوی ورور به فضا ته د تللي ورور نه مشر شوی او دا ځکه چې کایناتو ته تللي کس په دومره تیزۍ سره سفر کړی چې په هغه باندې وخت قرار تیر شوی دی. دا د وخت د تغییر په مسله کې د آینسټاین یو دلیل و او دویم دلیل دا و چې چرته د جاذبې قوه یا ګراویټي ډیره وي هلته هم وخت په قرار تیریږي او همدارنګه چیرته چې د جاذبې قوه کمه وي هلته وخت په تیزۍ سره تیریږي. مثلا په مریخ سیاره کې د ځمکې په نسبت د جاذبې قوه کمه ده نو هلته به وخت د ځمکې په نسبت هم یو څه تیز تیریږي. همدارنګه د فضایي سټیشن چې له ځمکې نه په اوچته فاصله کې گردش کوي او د ځمکې د جاذبې قوې نه یو څه لرې واټن کې واقع دی نو په همدې خاطر هلته به وخت د ځمکې په نسبت یو څه په تیزۍ تیریږي. یعنې که په فضایي سټیشن کې یو کس 6 میاشتې وخت تیر کړي د ځمکې په نسبت به یې 0.005 سکنډه ډېر ژوند کړی. که څه هم دا ډېر کم وخت دی خو بیا هم دې تجربې دا ثابته کړې ده چې د ځمکې ساعت د فضایي سټیشن له وخت سره فرق کوي. د آینسټاین همدا دلایل ساینسپوهانو په یو کتاب کې په ډېر ښه شکل روښانه کړي دي. د کتاب نوم دی انټرسټیلر. ساینسپوهانو د خلکو د پوهولو لپاره کوشش کړی چې د همدې کتاب له مخې یو فلم هم جوړ کړي. دوی په 2014 کال کې د انټرسټیلر په نوم باندې یو فلم هم جوړ کړو. دا فلم یوازې په دې خاطر جوړ شوی چې خلک په دې پوه کړی شي چې وخت په هر ځای کې یو شان نه دی. په دې فلم کې یو شخص له 2 نورو ستورمزلو سره له ځمکې نه د کایناتو په طرف حرکت کوي. په کایناتو کې یوې داسې سیارې ته ځانونه رسوي چې له بلیک هول سره نږدې. د بلیک هول په اړه به اوس یوازې دومره ځان پوه کړو چې هلته د جاذبې قوه نهایت زیاته وي، دومره زیاته چې که په کایناتو کې هر څیز ورخطا شي له منځه یې وړلی شي. نو په فلم کې له بلیک هول سره نږدې دلته د میلر په نوم یوه سیاره ښودل شوې ده. په دې خاطر چې دا سیاره له بلیک هول سره نږدې ده نو د جاذبې قوه به هم د ځمکې په نسبت ډیره زیاته وي. دا ستورمزلي دلته په راښکته کېدو سره پوهیږي چې وزن یې څو چنده زیات شوی دی. په اسانۍ سره عادي کار نشي ترسره کولی، حتی شاته په ستنېدو کې هم له مشکل سره مخ کېږي. دا خلک دلته له 3 ساعتونو تېرولو وروسته بیرته خپل فضایي سټیشن ته ځان رسوي. دوی چې کله فضایي سټیشن ته ورسیږي هلته پوهیږي چې د همدې 3 ساعتونو په جریان کې په ځمکه کې 21 کاله تیر شوي دي. یعنې دلته د آینسټاین هغه نظریه واضحه شوې ده چې وایي د کایناتو په هره برخه کې چې د جاذبې قوه زیاته وي هلته وخت هم په قرار تیریږي. د انټرسټیلر په نوم دې فلم کې د سرعت یا سپیډ نظریه هم تشریح شوې ده. د فلم اصلي کرکټر د دې بلیک هول په منځ کې وغورځېږي او په دومره سپیډ او سرعت سره لاړ شي چې وخت ورته قرار شي او هغه پکې په ځمکه کې خپله تېره شوې زمانه وویني. یعنی وخت ورته شاته شوی. که څه هم دا فلم دی او په تخیلي نظریاتو جوړ شوی او تر اوسه په حقیقت کې داسې کومه تجربه نه ده شوې، خو ساینسپوهانو دا ثابته کړې ده چې د جاذبې قوه او تیز سرعت په کایناتو کې د یو څیز لپاره د وخت له ځنډېدو سره مستقیمه رابطه لري. خو که پوښتنه وشي چې آیا په اوس وخت کې دا ډول تجربه کول امکان لري،
نو جواب به نه او دا ځکه چې انسانان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې داسې یوه آله جوړه کړي چې په نهایت تیز سرعت یا سپیډ سره د ځمکې له مدار نه ووځي او د کائناتو یوې بلې برخې ته ځان ورسوي، یعنی په ډیر کم وخت کې نورو سیارو ته ځان ورسوي او بیرته ځمکې ته هم راستون شي. تر اوسه چې انسانانو تر ټولو تیز سرعت کشف کړی هغه د رڼا سپیډ دی چې له یو ځای نه بل ځای ته په ډیر کم وخت کې ځان رسولی شي. مثلا که د لمر رڼا راواخلو نو لمر له ځمکې نه 150 میلیونه کیلومتره لرې پروت دی او د لمر رڼا ځمکې ته په څه باندې 8 دقیقو کې ځان را رسولی شي، یعنی دا رڼا په 8 دقیقو کې 1.5 میلیونه کیلومتره مزل کولی شي. نو که انسانان اوس داسې یوه آله جوړه کړي چې د لمر له رڼا نه هم تیز حرکت وکړي او په دې آله انسانان په کائناتو کې په نهایت تیز سرعت سره حرکت وکړي او نورو سیارو ته ځان ورسوي، دوی کولی شي چې له وخت نه مخکې لاړ شي او آینده ته ورسیږي. د دنیا اوسنیو ټکنالوژیکي پرمختګونو ته په کتلو سره څوک نشي ویلی چې دا رقم د تیز سپیډ لرونکې آله به هیڅ کله جوړه نشي، خو دا معلومه هم نه ده چې دا آله به کله جوړیږي. اوس نو راځو آخري پوښتنې ته او هغه دا چې آیا وخت هم ودرېږي او که وخت ناڅاپي ودرېږي څه به پیښ شي؟ په اصل کې ساینسپوهان او د فزیک استادان په دې نظر دي چې د وخت ودرېدل هیڅ امکان نه لري او دا ځکه چې که وخت ودرېږي ټول کائنات ورسره ختمیږي. مثلا که زموږ شاوخوا ته وخت ودرېږي نو موږ ته به په سترګو باندې څه نه ښکاري، رڼا به زموږ شاوخوا ته نه رارسیږي ځکه چې وخت ولاړ دی، موږ به ساه هم نشو اخیستلی ځکه چې زموږ شاوخوا ته هوا هم ودرېدلې ده د وخت له وجې. همدارنګه که چېرته موږ کوشش وکړو چې له خپل ځای نه داسې حرکت وکړو نو په هوا کې به نور مالیکولونه د وخت د ودرېدو له وجې د دیوال په شکل باندې جوړ شوي وي او موږ به پرې نږدې چې حرکت وکړو. نو دا ټول موږ ته دا ښکاره کوي چې موږ د داسې لویو کائناتو یو وړه برخه یو چې لایتناهي پراخه ده او دا ټول هر څه د یو خالق په امر باندې چلیږي او دا ټول موږ ته د الله جل جلاله د لوی قدرت ښکارندویي کوي. که څه هم د وخت موضوع ډیره پراخه او جنجالي ده خو زه هیله لرم چې دې لنډې ویډیو به تاسو ته د په کائناتو کې د وخت د تغییر په اړه یو څه معلومات حتما درکړي وي. تر بلې خپرونې د الله په امان.